سلامونه مې واخلئ افسر افغان یم د یوې بلې ناڅاپي ډالۍ په لاس باندې په داسې حال کې چې دا 14 مارچ دی ګیر چاپیره یو غم یوه مایوسي خوره ده خو زه یوه خبره کوم او ډېره په جارې کوم او ډېره په کلکه یې کومه چې خوشحال بابا وایي که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه بېله همت د بارودو ځپلی ولس د غم درد کرب نه تیر شوی قام دیو ته به نور تاسو کمې خبرې کوئ چې مایوسي ده او حالات ښه نه دي او صفایي پکار ده اخلاقیات یو ډیر مهم چیز دی صفایي هم ډیره زیاته مهمه ده الطهور شطر الایمان او لا سینځل هم اهم دي دا خو د مخکې نه خبرې دي خبره دا ده چې د دې هم قایل یم چې د علاجه احتیاط غوره دی باید چې موږ احتیاط وکړو مرضونه آفتونه وباګانې به وي دا د تاریخ په اوږدو کې مخکې هم راغلي دي او اوس هم راغلي دی زما دا یار اخوا ولاړ دی جوړېدی هم که څه غمځپلی دی راشد خانه سلام واله د زړه سره بخیر راغاړو ځه وایي چې مسافحې به نه کوئ خو وایي به که نه بهر خلک بهر څه هر څه وایي جانانه مه د چا مننه یې منمه خبره دا ده راشد یو دوه درې خبرې کوو چې لږ په دې ولس کې یو هوپ هم راخور کړو که نه او زه دې ولس ته دا وایم که نه چې I will be the last one چې who must be optimistic او هغه به خامخا د دې ولس دپاره د امن خبره کوي د ژوند خبره کوي د خوشحالۍ خبره به کوي راشد خانه خبره دا ده چې سکولونه هم بند شو ادارې هاسټلې اکیډمیانې هر څه بند شو خو باید چې موږ ذهنونه بند نه کړو موږ خپل جذبات او احساسات بند نه کړو او ماته یو شعر را یادېږي ډېر مخکې ما لیکلی و چې د اژدها کومې کې واوښته مشین د خندا د ژوند اخره رڼایي مې سمه ومانځله که موږ سره په ژوند کې یوه لمحه هم ده دا به نه ګورو چې ژوند څومره لمحې دی دا به ګورو چې په یوه لمحه کې څومره ژوند دی او بله دا راشده د جان ایله د یو شعر مفهوم دی ما ته خو هغه شعر نه یادېږي هغه وایي چې ښه نه ده چې د مرګ نه مخکې موږ ژوند وکړو هسې خو به هم مرو که نه نو راشده زما په خیال هر څه ټیک ټاک دي په نیټه دی او د نیټې نه مخکې مرګ نه راځي هی راشده داسې به ورو ورو زه هم راځه او خبرې به هم کو ما یو خبره کوله جی چې کله زه په هغه ورځ باندې رالم پېښور ته که نه چې په کومه ورځ باندې خلک د پېښور نه تلل زه په هغه ورځ پېښور ته رالم واو پېښوره یاد به یې ساتې چې ستا نه خلک تللي دي موږ تاله راغلي وو پېښوره له تا زار سواته ته د غاړې هار ننګرهار د ګلو هار همیشه بهار قدرمنو دا خبره نن موږ صرف په دې اساس باندې کوو چې غم خورول مایوسي خورول دا ډېر اسان کار دی دا خبره بیا هم زه کومه چې احتیاط ډېر لازمي دی خو دې حد ته زه له ډېرې هوښیارۍ نه لیونی شوم دې حد ته احتیاط بوتله راشده چې هغه تا لیونی کړي نفسیاتي بیمار دي کړي مړه څه کوئ ژوند کوئ یار هم خلک دا غواړي چې خلک نور هم نفسیاتي طور باندې یا هغه دا مفلوس شي او دی بیماران شي نفسیاتي بیماري شي دا دعا پکار ده دنګه خلکو له ژوند ورکو حوصله به ورکو خوشحالي به ورکو دا دلته به د امن پیغام ورکو راشده وایي چې دنګه اسمانه دومره نور پورته شه زما د لوړو ارادو له تا نه سر لګېږي زمونږ ارادې د تاترې نه هم اوچتې دي راشده داسې کوو پرېږده دغه خبرې څوک به څه کوي څوک به څه کوي ناڅاپي له راځو ژوند کوم سندرې راله راوړه الوزم وزرې راله بل راشده دا ګوره لکه هغه یو کاکا لګیا دی په رکشه کې ناست دی خو دی څومره خوشحاله دی دی ژوند کوي دغه ماشوم ته ګوره خپلې ټوکرۍ خرڅوي شکرۍ کومه چې د ټوک ډوډۍ دپاره خلک ګرځوي خو ده کې د ژوند هغه بصرې برېښي د د مخ نه او ژوند کوي دغه یو ورورجان ترې خیال دی چې دی لګیا دی په دیوال باندې د ژوند نقشه راکاږي دی په دیوال باندې ژوند راکاږي خبره دا ده راشده چې موږ به سندرې ویو موږ به ژوند کوو موږ به ناڅاپي کوو موږ به ټپه کوو او خبره دا ده راشده چې که په څنګل په زنګون باندې کېدی یا په څنګل سر کېدی ووایي چې غرق شوم او ډوب شوم انګریزۍ کې وایي که نه داسې نه ده وایي راشده وایي when you are going to think that I am falling you will be fall and when you are thinking that everything is okay so that everything will be اوکې راشده په دې ناڅاپي کې دې څه راوړي دي یار نن زه به لږې ټپې کومه خو هغه به اوچتې کومه د ژوند ټپې به کومه نن دا ټپه چې دا د اسمان جای ته ورسوه مړه پرېږده چې دنیا ته هم پته ولګي چې خوشحالي او هم څه څیز دی او ما ته را یادېږي ټایټانیک چې کوم فلم دی هغې کې چې هغه ټایټانیک کله ډوبېږي که نه نو یو ځوان د وایلن په لاس ولاړي او د ژوند آخري نغمه چې کوم دا هغه په وطن باندې پاشي په ولس کې هوپ نو موږ هم هغه خلک وو چې till last breath we will spread hope او موږ به اپټیمسټک وو موږ به هیله
مندو موږ به ژوند را پیدا کوو. نو ټپه کې او که ټپه کومه ټپه که دې وکړه نو زه به هم خوشحاله شم او که نه ما ته یې پرېږدي نو ما یاره راشده زه وایم چې دا ټپه هم تا ته پرېږدم تا همیشه زما په حق ډاکه والې ده دا دې هم ستا شي. دغه یو څو ټپې او زه به یې په اوچت انداز کې کوم کوم ځای کې یې کې سړیه چې کوم ځای کې یې کې سترګو له یو سلای بس دی د ظالم لور پکې کڅوړې تشوینا او مخ مې له غمه تیر سری شو و د جانان غم مې له سرمنې ووتونه او صورت مې خپل واکې د بلدنو صورت خورې شي چې بل دې واکوینا او د عدلې د ګټې نه دی و د خټو ډکې خپې په ما چاپې کوینا او په مخ مې ما وها خوږېږم او پوزه مې پرې کچې په تمه یې نیدمه او مخ ته مې مه ګوره کافر شوې زه مسافر لالي په خدای سپارلی اما او په تهمت مشر مې ګیارنو او په خو ځوانانو پسې تلوي تهمتونو یار دې زه یم او د سپینې خولې یاران دې نور ساتلی دینا او تهمت زما د تن زړوکې د تن زړوکې به په صبر زړومه او سر کمې یو ماښام سر تور کو بیا به دې مور په زیارتونو ګرځوینا او د لیونۍ ارمان پورا شو په لاره ځي په کاڼو لی زیارتونه او چې لیونی شي په دې راشه زه لیوني ټوپونه ستا سر لا وهما دا لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه در باندې یما او د جنوب میرۍ واده کړه اوس به په نیمه شپه کې څوک وهي تمبلونه او د تمبل غږ دې لیونی کړم خاورې دې مشه د اوږدو ګوتو سرونه او تمبل په شړک وها محبوبي وای سبا به ګورم ستا د ګوتو پر هرونه او څوک چې د چا د باغچې ګل شي مناسب نه ده چې څوکړې پې تېروینا او سترګې مې ستا په لور کږې دي لکه جنډې په شهیدانو کږې شینا او د ملکنډ سر نه دنګه د یار کلنګ سر په سترګو دې منما او د ملکنډ د سر توتی وې پور ستی وې تومتی نه وې مینا په غنم لو کې دې خوله راکړه په غنم لو کې څوک به نه ورکوینا او زه به لوګري ورله بوځمه او پلار ته دې وایه چې لوګري واچوینا او چې لو کوي ګوتې به پرې کې پلار ته دې وایه چې لوګري واچوینا او یار مې د سرو غنمو لوکړي خدایا ما باد کې چې خولې پاکوما یاري خو تا کړه خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي جړه راځي نه
او جانانه ستا په یارانه کې لکه تنظر یو وزر پاتې شوما جانانه ستا په جدای کې لکه خارو په نارو کلی خبره ما او په لوړو غرونو تیږي لیل شوینو یا بخکاری وی یا به مستی جونا وینا او ته چې د پورې چم نه ګورې او مال پکار دی چې سرتوره ودرېږما او سوال دی په کم بابا قبول شنو دغه دی راته یې ښایه چې سرتوره او تورا او تورا قدرمنو ډیره زیاته مننه د راشد هم کومه او رښتیا خبره دا ده چې څومره ملګري دا وخت مونږ ګوري یو امید دی یوه هیله ده دغه ټپې د زړه د تله وي او دا مونږ راشده د پړپوسانو هغه ریاضت وکړو هغه پریکټس وکړو چې دې باندې هیڅ هم اثر دې پړپوس باندې مړه په دې باندې غرګي هم اثر نه کوي په دې به چې کوم دی د اټتو په دې څیزونه بهرحال ملګرو زمونږ خبره دا ده امن مینا محبت خوشحالي ښه په سر کې ژوند کوئ مړه هیڅ هم نشته خبره دا ده چې رښتیا خبره راشده دا ده وایي زه له مرګه نه یریږم مرګ خواس هم یو ځل دی خلکو کې امید خور کوي خلکو کې مینه خوره کوي او د مرګ نه مخکې ممرئ چې مرګ راغی بس بیا به مرو حقه لار ده ښاد اوسئ اباد اوسئ د نن ناڅاپي پای ته رسېد الله